دا نو هماغه د پلی مالټه ده چې دلته نو په خیبر پښتونخوا کې مشهوره مالټه چې خلک وایي دا یې په ونه کې مالټه ده او حاجي صاحب به دا یوه دانه راماته کي منځ به یې موږ ګورو څنګه ده. دغه مالټه ده او ډېره ښایسته مالټه ده، ترسکونه ده او لږ دغه چې دی لکه تروشوالی چې دی پکې زیات دی، خو دلته مختلفې ونې دي لکه د مختلفې ورایټۍ هم دي. د ځینو ونو مالټه لکه دغه مالټه اوس دا د کڼ مرض وهلې ده، پاڼه پکې کمه ده. د دې مالټه چې خوري یو رقم خوند کوي، د هغه بوټي چې پاڼه پکې کافي ده لکه دغه اوس ښه صحتمند بوټی دی، تک شین بوټی دی، پاڼې یې پوره دي، نو د دې ذایقه بیا بل رقم وي. خو دې کې هم شک نشته چې یوه ورایټي نه هم ده، مشهوره ورایټي همدا د بلډ ریډ مالټه ده دلته هم، خو په هر باغ کې یوه نیمه بله ورایټي شته چې خلکو کرلي دي. نو دلته هم چک کوو ګورو او دا د ټول نتایج ځان سره راخلو انشاءالله چې بیا تاسو سره هم شریکوو. نو دا داسې غرنیزه غوندې ساحه ده او دره ده، او دغه مالټې چې دي لکه دا د پلی اکثره ساحې چې دي داسې د درې په شکل ځایونه دي، لکه درې دي او دا باغونه پکې جوړ شوي دي. بس دا نو د پلی په نوم باندې کومه ساحه چې ده د هغې مالټې دي، چې دا مالټه هم په همدې مشهوره ده چې د پلی مالټه. نور مالټه ټوله په دې ټولو منطقو کې چې وګرځېدلو هماغه ورایټي دي او هماغه مشکلات په ډېرو ځایونو کې دي. دلته که وګورئ دې په ځای باندې هم دا بوټی وچ شوی دی، هماغه د کڼ مرض د وجې نه دلته دا بوټی وچ شوی، بل یې کېنولی، نو په دغه شکل باندې باغونه دي. دلته هم دغه بوټی په وچېدو دی، ورسره یې بل خوا کې کېنولی دی.